او واده دې په خپله خوښه کړې که د کورنۍ؟ نه خپله. په موټرو کې کوم موټر ډېر خوښې؟ بایسیکل. څنګه؟ او بل اوس څنګه د دوام واده پلان څه فکر خو نشته دی؟ دوام واده داسې دی چې زه یم چې کور کې درته لږه لانجه جوړه کړم. په ژوند کې دي ژړلې به ضرور وي ډېر، خو تر ټولو سخترینه ژړا چې تا تر اوسه یاده ده کومه یوه ده؟ د مینې استاد جوړ نه شي. که کیسه درته وکړم کیدای شي استاد. یو خدا. الو سلامونه هوتک صاحب. وعلیکم السلام. بخیر یې؟ ګوره د دې زنګ نه معلوم شو څنګه هوتک صاحب؟ ښه یې؟ بخیر یې؟ ښه بخیر یې ورور؟ چېرته یې؟ زه ورته د ښار کې یم، یو څه کې مصروفیتي کار راته راغلی یم. ښه هوتک صاحب زه یو چېرته لږ مشکل کې ګیر یم، که نږدې وي یو 10,000 روپۍ م پکار دي. 10 یا 10,000؟ 10 یا 10,000؟ سره به وکړو. چېرې یو؟ چېرې درمه؟ که هغه کې یم کارتیناو کې، نو زه هم ښار طرف ته درځم، که چېرته در سره یي خو هغه دی، که نه یي کوم ځای ته راته مشکل دی بیا خو پیدا کوه درته ایکسپریانس درشي. ښه مننه هوتک صاحب. هوتک صاحب بس صحیح دی هوتک صاحب، صحیح دی چې دا څنګه اوکې بالکل. لومړی خو دا راته ووایه د شخصي ژوند په دغې سفر کې چې د خپل ورزش لپاره او د خپل مسلک لپاره یې څومره قربانۍ ورکړي، له څومره کارونو تېر شوی، له څومره ارمانونو تېر شوی؟ ولا ارمان خو رښتیا ډېر ارمانونه وي سړي ته، قرباني خو چې ور نه کړې ته یوځي ته نشې رسېدلی. ته باید قرباني ورکړې، ته باید مبارزه وکړې، ته باید د ژوند سره فایټ وکړې تر څو یو ښه هدف وټاکې. او زه د الله پاک نه ډېر راضي یم چې ما ته داسې یو هدف راکړی. هر څوک باید په خپل استعداد کار وکړي. زیرک صاحب ته کې اوس ډېر استعدادونه دي، خو مهمه دا ده چې څنګه یې راوباسي، څنګه یې جامې ته وښیي. نو مونږ کې استعداد و، هغه خدای پاک راته وښولو او راوباسلو، نو مبارزه مو کړې. ته پوهېږې قسم دی چې یو وخت کې مونږ په موقت استاد یې اوري، استادان یې اوري، هغه څوک چې پخواني ورزشکاران دي هغوی هم اوري. موقت نه و چې مونږ ورزش کولو، موقت نه دی. اوس خو بهترینه توشه کې دي ورزشکاران، سپنجونه دي 5 سانتي 6 سانتي فوم دی، په دې نه دوی ورزش کوي. مونږ په زمزه کې ریګ ول، ریګ د مونږ په زمزه کې بوریاره وه. اوس خو ټوله زمزکونه نرم دي، دستکشې نرمې دي. مونږ به چې کله تمرین خلاص کو دغه ځایونه هم به داسې اوله اوله و. مونږ به ووایو چې ودرېږه دا یعنې ریښتو فایټ مو کولو ریښتو. اوس هلکان باندې هم غږ کوو چې باید مبارزه وکړم. زه د اولمپیک نه کور ته په پښو راغلی یم، ځکه ما سره جوبه کې 1 زرګون و چې اوس 1 روپۍ کېږي. هغه نه مې بایسکل ټایر پنچر و، هغه ته مې هوا ورکړه. سره کې اول شاشۍ ته چې راورسېدم دغه ولاړ، کوره پورې زه په پښو راغلم. خو مبارزه وکړه، هدف مو یو څه هدف مو ټاکلی و چې باید ځان ورسو. نو مونږ داسې هم باید مبارزې وکړو، ځان ورسو. بالکل. او ورسره څنګه د کور په کارونو کې څنګه یې تکړه یې که نه؟ والا تکړه یم. پخلی خو ما مرګلي هم پوهېږي، روش مې ډېر ښه زده دی. اوس دې زړه ونه شي. بیا خو به مطلب د ژوند ملګري هم ښه خوشحاله یي، ځکه کارونه ورته کوې؟ کار نه ورسره کوم. ولې؟ زه حقیقت وایم، یو عادت لرم. زیرک صاحب د خلکو غوندې ډوزې نه ولم چې وایي چې او کور ته چې لاړ شم داسې کوم داسې کوم. نه اوسه پورې ما بیخي دې ورسره کله پخلی نه دی کړی؟ نه ده مې کړی. ځکه هغه د فلم صحنه دې هم کله نه ده جوړه کړې؟ هغه فلم کې چې کله نه داسې دی چې د مونږ کورنۍ ټوله ډېر درانه خلک دي چې مونږ کور ته لاړ شو. نه استاد دا در سره نه منم. نه والا رښتیا ته دا خو ګوره یو ځان مینه ده د خپل ملګري سره. ځان دپاره یو څه پخوم، بیا چې ځان دپاره چې څه پوخ کوم دوی هم راسره خوري. بس هماغه کیسه شوه، صرف په بله طریقه دې وکړه. مطلب کار کې لږ کله کله غوسه کوي در باندې کوم کار غلط کړي. انسان ژوند کې غوسه راځي، بس بیا وایي غوسه نه کې خو وروسته بیا راته شوی چې لږه کوي. غوسه خو فکر نه کوم اوسه پورې نه.
غوسه نه ده کړی خو ما ډېره غوسه وي خو په کور کې داسې غوسه نه کوم چې خدای نه خواسته وایم چې الله دا وکړئ الله زه کور کې هم ټول سره ډېره مینه لرم. او واده دې په خپله خوښه کړې که د کورنۍ؟ نه خپله خوښه بیا خو ضرور کارونه کوي ورسره. او بل اوس څنګه د دوام واده پلان څه فکر خو نشته دی؟ دوام واده داسې دی چې زه یم چې کور کې درته لږه لانجه جوړه کړم. نه ته زه به یم لانجه جوړوي خو داسې دی چې دوام واده خم یي اوس کور کې ونه وبې کوو که نه؟ نه زه انشاءالله چې کور ته ورځي بس جنجال به جوړي. تاسو اصلا زه دا کیسې دلته زه کوم زه پوهېږم چې ټول پوهېږي چې دا جنجال جوړوي تاسې خلک. اټکړۍ به تیار یي انشاءالله. اټکړۍ ډسکشن. په انسانانو کې کوم ډول انسانان ډېر خوښې؟ کوم خوی خصلت والا انسان ډېر خوښې؟ شوخ طبیعته؟ شوخ طبیعته او پاک زړه. کله چې څوک پاک زړه ونه لري او رذالت ولري ما په مخ کې او تا په مخ کې بل دا شی دې ما نه خوښېږي. ځکه زه خپله یو عادت لرم زیرک صاحب چې مخامخ هم یو رقم یم بس شام همداسې یو رقم باید یو انسان شوخ هم وي خو پاک زړه ولري. په ژوند کې دي ژړلي به ضرور وي ډېر خو تر ټولو سخترینه ژړا چې تا تر اوسه یاده ده کومه یوه ده او تر ټولو دردونکي؟ والا ډېر مې ژړلی دی دې دپاره نه خپل ژوند ته مې ډېر ژړلی. پلار مو چې د لاس ورکړو اخو مو وړوکی وم طبعا ژړلی مې دي خو ډېر سخته ژړا یو ورځ مې ورور مریض و قلبي حمله پر راغلی هغه ورځ د خدای مه راولي او یخته مې ډېر ژړلی ځکه په ماشومتوب نو اوس پوهېدلی 2-3 کاله مخکې ما که پلار مې چې د لاسه ورکړو ما که ورور مې هم د لاسه ورکړو هلته مې ډېر ژړلی او یو ورځ مې مور او یو ورځ یو بل چاته ډېر ژړېدلی. بل چاته؟ زه صحیح ده. مطلب یو خبره چې 3 دفعې مې ژړلي ما وروسته پوښتنه کوله چې مینه دې کړې که نه خو تا په خپله خبرو کې واضحه کړه. ما نه خبره وباسي ښه مین تېر شوی یاره ژوند کې چې مین نه اوسې ژوند نه کېږي ځکه مینتوب داسې یو څه دی چې ډېر هم سختي درښیي هم ژوند درښیي. نو باید یو انسان داسې نه یم چې اوس ټول هلکان اشکان شي او هغه ژوند کې باید مینتوب وکړي خو هغه په چا مین شي څوک در باندې مین دي چا سره باید مینتوب وکړي دا لږ مهمه ده. د مینې استاد جوړ نه شي که کیسه درته وکړم کیدای شي استاد. ښه او په ژوند کې دي تر ټولو غټه دوکه د چا څخه خوړلې؟ غټه دوکه والا نه وایم. نه ضرور باید نه وایم. ناویلې کیسې دي مخکې مې در سره خبرې نه خو ما بعضې وخت کې نو داسې نه کېږي چې نه خیر نوم یې ما اخله کیسه داسې لنډو کې راته وکړه چې دغسې کار و زه په تمه د دې ومه برعکس را سره دغسې کار وشو. نه لرې که بم که نه او ضرور نه بس همدنه ویلو کې پرېږده. خو بیا لیدونکي ګیله کوي چې مثلا ناویلې کیسې دي مګر لیدونکو ته به ووایم چې اوس درته ووایم یاره نه وایم بس پرېږده که نه بیخي او نه وایم. ښه او دغه ملګرو چې دوکې را سره کړي دا خاص عادي دوکې دي مطلب داسې غټ ګزار دې مو خوړلی دی؟ او غټ ګزار مې خوړلی. دا د چا د لاسه؟ دا ځان د لاسه بس وایي که نه دا چا دا وایي دا ما په خپله ما په خپله وایي اوس ژاړي څه ده او بس ما په خپله دا صحیح ده. او خوښو ته که دې راشو خواړه کم خواړه خوښې؟ زما چې رښتیا درته وایم کور کې هم په دې راباندې پوهېږي لوبیا دې ما ډېرې خوښېږي او کله چې زه په خپل لاس روش پوخ کړم روش ما ډېر مخکې دې ویل زه کور کې پخلی نه کوم اوس دا هر خبر چې راته ویږي بیا د مطلب د کور کارونه ټول ته کې نه ته ولې زه کوم نور لګوي زه کور کې
کله کله وارې روش پخوم نو روش زما ډېر خوښېږي او لوبیا. څښاک کې به کوم څښاک ډېر خوښوې؟ څښاک کې اوبه. دا د دې لپاره وایم چې چای، اوبه، انرژي؟ نه انرژي مې دومره نه خوښېږي. اوبه هم انرژي دی هم چای دی. ښه. او لباس کې کوم رنګ ډېر خوښوې؟ تور. هغه تور رنګ تر ډېره ملګري خوښوي او خلک وایي چې دا د خفګان نښه ده. نه زه غواړم په تور کې خوشحاله اوسم. تور او سپین درې انتخاب کم څنګه دی؟ خوښه دې خپله یار یې تور، سپین، فیروزه‌ایي. دغه درې مې ډېر خوښ. یعنې خو ډېر دې په دې کې سپین تور خوښ دی. تور ځکه تور شپونه راوتی یم، سپین زیته او فیروزه‌ایي یعنې فیروزه‌ایي یو داسې هغه دی چې سړی خوشحاله ساتي. ښه رنګ دی. ښه. او استاد محترم را به شو لنډو پوښتنو ځوابونو ته. مهرباني. هغوی کې به نو انتخابونه پوښتنې نه وي. دا خو شخصي ژوند. لومړی ژوند هغه ستا د مسلک اړوند و چې د مسلک سفر او ژوند دې څنګه و. بیا ورپسې شخصي شو. شخصي کې نو مثلا تا باندې ډېرې مینې تېرې شوي دي، سختې اسانې خوندورې کیسې هم در باندې تېرې شوي. اوس هم روانې مینې تېرې شوي نه دي، اوس هم روانې دي. که نه؟ نه بس بیا خو د دوم واده فکر نه کوم که ستا ته کومه موقع برابر شي، ځکه ته دومره په مینه روان یې. دا سفر ډېر د مینې ډک دی. څنګه ضمیر اجازه درکوي؟ دوم واده نه، دا ضمیر پورې اړه نه لري. زیرک صاحب دوم واده وکم ونه کم دا دی خدای پاک. لکه ته یې په اړه کله سوچ کړی؟ ته یې کله په اړه سوچ کړی چې کوم داسې نه چې زه وایم چې د دغه ژوند نه خفه یم، دې ژوند نه خفه یم. داسې هم نه وایم چې یاره زه باید حتما داسې یو څه وکړم که نه چې دا ژوند مې نه داسې. خو دا دی چې سوچ کېږي، سوچ خو د هر څه کېږي. اوس دا سوچ هم کېږي چې زه باید دې ځای نه وځم، چېرته لاړ شم. مطلب جومات کې شپه وکړي؟ نه جومات خو مې نه پرېږدي. خو زه فکر کوم چې که دوهم اوس ما ته په کور کې په غم اړی، ما سره ته برنامه جوړوې که ما جنجال کې اړوې. خو لا خو برنامه پاتې ده. نه بس دی ستا نه بس دی. دغه ژوند نه راوځه، واده نه تېر. د کرکټ او ورزش یا فایټ نړۍ دواړو کې پاتې شوي، فایټ کې تر ټولو ښه ملګری څوک دی؟ ملګري خو مې ډېر دي. یو تر ټولو باوري چې زه فکر کوم په افغانستان کې هم دی، ښه فایټر هم دی، ولي هوتک دی. احمد ولي هوتک د افغانستان ویاړ. د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو بهترین ملګری څوک دی؟ ما یو عادت دی زیرک صاحب، زه چې یو څوک لاس راکړي هغه لاس را هیره نه هیروم. دا عادت راکړی دی. د خلکو غوندې نه یم چې دغه لاس راکو، زیرک صاحب نن لاس راکو، دغه ځای ته جګ شوم، هغه نه پاس چې څوک لاس راکوي زیرک صاحب نه باید پښې کېږدم. دا عادت راکې نشته. او نمک حرام، دا د نمک حرام خاصیت وي. نو تا ویلي کرکټ کې ښه ملګری فایټ ډېر لوبغاړي دي. ریاض حسن هم دی ملګری دی را سره، مثال شرف الدین دی، هغه دی د رحمت شاه حاجي دی، داسې علامه محمد غضنفر دی. دغه هلکان ټول را سره ښه ملګري دي. خو ډېر چې پاتې کېږم او ډېر چې همیشه ورسره ناست یم، تللی یم، جګ شوی یم، تمرین هم را سره کوي، حشمت الله شهیدي دی. یعنې زړه ته نږدې ملګری حشمت شهیدي؟ او زیاتره کیسې د حشمت سره. رازونه به دې مو سره ډېر شریک؟ یاره ډېر شریک دي که نه؟ حشمت الله شهیدي. نو د حشمت کومه کیسه راته نه کې داسې خاصه کیسه؟ حشمت ډېرې کیسې دي خاصې، خو یو باید ووایم چې حشمت کې ډېر څه شته، ډېر د انسانیت ډک هلک دی. هغه څوک چې نه پېژني هغه د دوی خپل کار دی، شخصي کار دی. اوس دغه یوه موضوع راغلی ده چې وایي انفالو کړي او فالو کړي، دا د یو چا شخصي موضوع دی.
دا نه حشمت لیکلي چې زه فیسبوک باندې یا انستګرام باندې چې ملي فیسبوک یا ملي انستګرام نه راشد لیکلي دا دواړو شخصي نومونه ورکړي که نه صحیح دی نو دا د دوی شخصي موضوع دی که څوک غواړي څوک فالو کړي څوک یې فالو نه کړي د دوی خپل کار دی دې کې باید موږ تاسې خو دا ده چې موږ افغانان یو باید یو موضوع راګرمه نو د حشمت ډېرې کیسې را سره دي حشمت سره زه ډېر نږدې پاتې شوم پرونه بله شپه هم ورسره و نو ډېر یو خاطرو ډک انسان اوس خو خطا در کوم استاد محترم د ملګرو یادونه دې وکړه یو ملګري د به زنګ وهي خوښه به تا درکړم که نه غوښتل ما چې زما په خوښه زنګ وهي خو کوم یو باندې ډېر اعتماد لري زنګ ورته ووهه او ورته ووایه چې داسې یو 100,000 روپو ته مې ضرورت دی او ډېر مشکل کې ګیرم اعتماد خو دغه کوم هلکان نومونه مې چې خستي هغه نه لاندې ډومسټیک لوبغاړي MMA نور اتلان د افغانستان کې چې دي استادان په ټولو اعتماد لرم الحمدلله په خپلو شاګردانو په ملګرو نو که وایم چې همدغه ولي هوتک ته زنګ ویم څنګه دی یا حشمت ته احمد ولي هوتک یا حشمت یا ولي هوتک خو حشمت فکر کوم اوس وخت کې بو هغه په تمریناتو کې بوخت وي او نو که ولي هوتک ته زنګ ویم څنګه دی بیخي وګورو چې احمد ولي هوتک تا سره دا دوستي څنګه فالي ځکه ته خو زه په دواړو باور یم په ټولو باور یم چې اوس ریاض ته هم زنګ ویم علامت خو هلته دی حاجي رحمت شاه حاجي ته هم زنګ ویم دا کار کوي که ورپسې هغه ته زنګ ویم شرف ته دا ټولو ته په MMA فایټرانو کې خو که چېرته اوس هوتک ته زنګ ویم دا لږ بې معلوم کو احمد ولي ته به زنګ ووهو او معلومه به شي چې ستا سره ملګرتیا تر کومه حده ده ځکه ته ورسره تر ډېره په سوشل میډیا کې هم تر سترګو ته ما په جنجال اړه نه جنجال به نه وي خو اوس به ستا ملګرتیا معلومه شي که نه اوس به زما کنی زه به حشمت هم چې زنګ وایم انشاءالله خدای مهربانه دی څه به ونه کړي هغه ته به هم ټرای وکړو خو لومړی احمد سره غږېږو ولي صاحب سره چې څه وایي مایک ته لږ نږدې موبایل ونیسه زنګ تیر کړي ګرانو شبات والو یو خدا الو سلامونه هوتک صاحب وعلیکم السلام خیر ګوره د دې زنګ نه معلوم شو د زنګ وکړو څنګه هوتک صاحب ښه په خیر ښه په خیر ورور شکر سلامات خوشحاله چیرته یې دغه دغه ښار کې یم یو څه کې مصروفیتي کار راته راغلی یم ښه هوتک صاحب زه یو چیرته لږ مشکل کې ګیر یم که نږدې وي یو 10,000 روپۍ مې پکار دي 100 یا 10,000 100 یا 10,000 سره به وکړو چېرې و چېرې درمه که هغه کې هم کارتیناو کې نو زه هم ښار طرف ته درځم که چېرته در سره یي خو هغه دی که نه یي کوم ځای ته راته مشکل دی بیا خو پیدا کوه نه ښه مننه هوتک صاحب هوتک صاحب بس صحیح دی هوتک صاحب صحیح دی چې دا څنګه درو اوکې بالکل منم داسې دی چې هر څوک هر چا نه غږ نه کوي نو ما درته وایي دا ټولو هلکانو نه چې غږ وکړم ټول ملګرو نه انشاءالله ما چا سره چې هغه ملګرتیا نه دی کړې نو ټول به خپل هغه وکړي دغه د فایټ په نړۍ کې به یو څه کمپټیشنز وکړو مقایسه به وکړو چې ستاسو په اند تر ټولو غوره فایټر اوس وخت کې څوک دی څوک نه دی ځکه په دغه برخه کې ستاسې مسلک او وړتیا بیخي زیاته ده او معلومات هم ډېر لري شروع به وکړو د کوروش رجبي او مجتبی پنجشیری ستاسې په اند کوروش رجبي بهترینه فایټر دی که مجتبی پنجشیری دغه کې به زه دوه خبرې وکړم که اجازه دی بیا به درته انتخاب کړم کوروش رجبي ریکارډ خفه هم نشي ځکه د دواړه زه پېژنم نږدې نه ریکارډ کم دی د مجتبی پنجشیری زیات دی کوروش رجبي د پاکستان کې یوه لوبه وکړه د پروفیشنل لوبه وه بلال حسین سره
دغه ځای کې کوروش رجبي کوروش خلکو پیژندلو. مشتبه هغې نه مخکې هم پاکستان کې لوبه کړې، افغانستان کې هم لوبې کړي. مشتبه پنجشیري زه نږدې نه پیژنم، ښه فایټر دی، ښه لوبغاړی دی. نو کوروش هم داسې دی لکه د فالورزو په حساب نه هم انتخاب شو. کنې حق نورو فایټران شته دي دلته په افغانستان کې چې قوي قوي فایټران دي، انتخاب وکړم مشتبه پنجشیري. نور خو د دوی د لیول نه لږ لوړ دي فایټران، هغوی ته به ورشو ځکه هغوی ممکن د دوی په استادانو کې راشي. 3 فایټرانو کې به راته یو انتخاب یې په خپله اوس یې چا سره خبرې وکړي، خو په دې خاطر به نه انتخاب یې چې ستا ملګری دی یا یو سره په موبایل خبرې شته یا ناسته پاسته استعداد باندې به خبرې کوو. احمد ولي هوتک که واحد نژند؟ تا وویلې چې باید په دې انتخاب وکړو چې وړتیا چا کې دی. ولي هوتک په افغانستان کې ډېر پخوا نه MMA چې شروع شوی، ولي هوتک یو ښه فایټر دی، ما نږدې نه یعنې ما ملګری دی، ملګرتیا په حساب نه وایم، د ده وړتیا ریکارډ چې ولي هوتک لري څوک نه لري ولي هوتک. او یو بل لوبغاړی ولي هوتک، باز محمد مبارز. باز محمد هم ډېر ښه انسان دی، تکړه هلک دی، ښه فایټر دی، احترام ورته لرو ځکه د افغانستان دپاره ویاړ راوړي ولي هوتک. یعنی له دې دا معلومیږي چې په فایټ نړۍ کې تر پاره ټول بهترین او ښه استعداد لرونکی پلیر چې دی یا فایټر چې دی احمد ولي هوتک دی. او همدغه پوښتنه که د کرکټ نړۍ وکړم، ستا په ان په کرکټ کې ستا لپاره تر ټولو بهترینه لوبه څوک کوي ستا د خوښې او ذوق مطابق؟ ګوره فایټران سره خو دې په جنګ واړولم، کرکټران سره مې وړیاړی. یو دا نه به کرکټ کې انتخاب خیر هغې کې به ستا هغه مهارت دومره نه وي ځکه چې ستا مسلک چې دی MMA ده، صحیح دی چې د کرکټ لوبغاړو ته ټریننګ ورکوې، په تخنیکي لحاظ ممکن تا عمره بلد ونه اوسې، خو بیا هم په کرکټ کې ستا د خوښې سره برابره لوبه څوک کوي چې ډېر دې خوښېږي دغه سړي لوبه مې ډېره زیاته خوښه ده؟ که درته وایم اوس به د حشمت سره کیسې معلومیږي. نه حشمت خو بله کیسه دی ځکه چې حشمت رښتیا ښه پلیر دی. دا که چې د ښه پلیر نه وای نو دا به کپټن کېدو نه. خو زه هم دا وایم چې اوس ته څوک انتخاب یې؟ زه به کوهلي انتخاب کړم. نه ته نورې نړۍ ته لاړې. افغانستان کې ټول ښه پلیران دي، ټول سره مینه لرو، نو افغانستان به تیر. یو پلیر باید ته یاد کړي چې د ده لوبه زما لپاره بهترینه ده او تر ټولو غوره ده. ته اوس دا ووایه بالرانو کې، بیټسمینانو کې، الراونډرانو په عموم کې ستا په خوښه لوبه څوک کوي؟ ښه لوبه بس ووایي چې مثلا دغه کس دی څو دانې دي، یو نفر به انتخاب یې، د یو څو آپشنه راکړه، یو نفر به انتخاب یې. ښه بالینګ کې ستا په اند څوک ښه بالر دی؟ نوي ځوانانو کې هم ښه بالران روان دي، خو په آل افغانستان کرکټ کې فعلا وخت کې سمی سرمست ښه بالر دی ستا د خوښې، او ځکه سپیډ یې هم ښه دی، او په هغه کې چې دی په ملي ټیم کې که سوچ وکړو عظمت راشد نه به نه وایي ځکه راشد خو هغه خو ټوله نړۍ پیژني چې ښه بالر دی. په هغه کې چې دی په فست بالرانو کې عظمت ښه بالر دی، ښه آلراونډر دی، نو راشد هم ښه دی. بیټسمینانو کې د خوښې بیټسمین څوک دی؟ بیا راغلی جنجال ته ګوره جنجال ته بیا راغلی. یو بیټسمین راته یاد که. یاره که زه درته وایم چې ټول ښه بیټسمینان دي، ټول ښه پلیران دي، ټول ښه دی، ګربز ښه بیټینګ کوي. ستاسې په اند د کرکټ په نړۍ کې په لوبډل مشرۍ کې د افغانستان تر ټولو غوره لوبډل مشر څوک دی؟
ځکه تاسې نو په کرکټ کې د ټرینر په توګه پاتې شوي او کرکټرانو ټریننګ ورکوئ. داسې دی چې ښه لوبډلمشري مخکې چې کوله، زه فکر کوم د 4-5 لوبډلمشران چې تېر شوي دي ټولو د افغانستان دپاره ډېره ښه کارکردګي کړې. د افغانستان دوی وځلولو په خپل کیپټنسۍ، همدوی بالرانو په خپل بالینګ، همدوی بیټسمنانو په خپل بیټینګ افغانستان نوم روښانه کړو. نو یو ښه ټیم ورک یې جوړ کړی و، نو دې ته راورسېدو. فکر کوم ټول په خپل ځای کې کپټانان دي. مخکې نوروز خو که ته یو انتخابوي نو اوس به مونږه ما اصلا نه دي لیدلي د دوی هغه کله چې وګورې ډېرې لوبې چې چا کپټنسۍ کې ګټلي فکر کوم حشمت الله شهیدي دی او اصغر افغان دی. یعنې طبعا په کرکټ کې په ون ډے کې حشمت الله شهیدي ډېرې لوبې ګټلي په خپله کپټنسۍ کې او اصغر افغان ډېرې لوبې غټلي. نو مانګالو نبي واقعا ښه کپټانان وغه او راشد هم ښه کپټان و، ځکه چې په هغه کې ټولو ته لاړې، مطلب هغه یو د انتخاب نه که او کوم یو ښه څوک چې ستا په تبه دی که نه نه ټولو ښې کپټنسۍ کړې، ټوله د موږ ویاړ دی افغانستان. ځکه موږ یو څه باید ووایو، دا خلک د افغانستان خلک باید دا سوچ وکړي چې یاره د هر څوک چې هلته لوبېږي، ډېر خلک دا وایي چې دا لیګو کې ډېر ښه لوبېږي، لیګ او تر افغانستان دپاره لوبې ګټل دا ډېر فرق لري. هلته وشو ونه شو مشکل نشته، دلته فرشر وي، بوج وي، دلته ډېر مشکلات وي، دلته ډېرې خبرې وي. نو ته باید ښه کار وکړې، که ښه لوبه یې وکړه. مونږ ټوله فیسبوکونه ډکوو زنده‌باد او زنده‌باد، ولې چې وانده کې لوبه خرابه شوه مرداباد او مرداباد هغه د لوبغاړو په ذهن باندې مونږ ډېر بد اغېز کوي دا کارونه. زه باید ټول ته وایو چې تاسو ټول ښه یاست. او استاد محترم درې ملکونه به درته یاد کړم، په دې کې به مې یو انتخاب کړي. ځکه کرکټرانو لوبډلمشرانو کې د انتخاب وکړه، بیټینګ کې د انتخاب وکړه، بالینګ کې د انتخاب وکړه. خو تا ویلي چې دو بیټسمنان مې خوښېږي، رحمان الله ګربز او حشمت به مې ورته ویل هغوی کوم یو؟ تا ویل ایچ نه RH. نو مطلب کیمره کې ریکارډ شته دی او به ګورو. صحیح ده RH. پاکستان، انډیا که بنگلادیش؟ پاکستان، انډیا او بنگلادیش دا یو ځای د خو بیخي خدای مې دې ما محتاج یې اول نوم دې چې واخیستو، ځکه چې کوم ملک تا اول کوم نوم واخیستو؟ څه نومیږي هغه کشور؟ پاکستان. څوک؟ پاکستان. ښه دی مونږ ګاونډی هېواد. نه دا نه، انډیا. پاکستان دې ولې بدې راځي؟ بدې مې ملک نه راځي. ګوره ملک خدای پاک پیدا کړی، ځمکه خدای پیدا کړی، خلک ډېر ښه خلک دي. نو پاتې څه شو؟ مو چې چا سره نه لري، ما چې نه خوښېږي هغه د دوی دولت دی، ځکه هغه داسې یو رژیم دی چې نه مې خوښېږي رښتیا ته. موږ اول نه دغسې کوو. په دنیا کې د خوښې ملک کوم یو دی؟ دا خو درته ما وښودل هغې کې تا یو انتخاب وکړه، که خوښ دی وکړه نه خو تا انتخاب کړه. په دنیا کې درته د خوښې ملک کوم یو دی؟ زما د خوښې ملک خدای پاک مې ورولي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اوسېدو ټاټوبی ځای. ټاټوبی سعودي عربستان. ورشم سعودي عربستان. او په موټرو کې کوم موټر ډېر خوښې؟ بایسیکل. څنګه دا خلک وایي څه کوو چې اوس به نوی واخلو اخیستی نشو، څه یې کوو؟ بایسیکل بهترینه موټر، پښې تیلو بې مصرفه، تیلو بې مصرفه پښې. دنیا کې بهترینه موټر زما خپلې پښې. څپلکې هم که نه وي خو پښې نه وي څپلکې په لاسو اغوندې. او افغانستان کې موټر نه باید ووایم رښتیا ښه کمپني چې د مرسډیز بنز دی. کله پکې ګرځېدلی یې؟ او ښه مې خوښېږي مې او د هغه افغانستان کې د کوم ځای د خوښې دی؟ د چکر لپاره، د تفریح لپاره، ټول افغانستان، د تګ راتګ لپاره؟ ټول افغانستان ماته یو هېواد دی،
ټول افغانستان زما د خوښې هیواد دی او د افغانستان هغه ګوډ خاوره یې د ما د خوښې ځای دی چې باید چکر ته ورشم. په وروستیو کې ناویلې کیسې دي، داسې یو کیسه دې راته د ژوند وکړه چې تر اوسه هېڅوک ترې نه خبر نه وي؟ ټولې دې رانه واخیستې نو څه شي نه یې خبر. د خوښې بیټسمین د خوښې بیټسمین ټول پلیران. صحیح. نو داسې کومه کیسه نشته چې تر موږ دې راورسېږي او موږ تر اوسه نه یو خبر یا لیدونکي؟ ولې نشته؟ لکه تر ټولو همدا اوس نږدې یو موټر والا یم. دا کیسې نه ته خبر؟ جیب کې څومره روپۍ لري؟ جیب کې به وي یو 1000 روپۍ به وي. 1000 روپۍ به وي. د باندې چې ووتلې په خیر سره سینې مې ته خیرات کړه، صدقه ورکړه. واده نه کوم ځکه که کله دې واده وکړه ته باید هغه کار وکړي، خو صدقه به کوم. صحیح ده. ځکه موټر نه بچ شوی یم، ګپ لګوم نه یم ویلی وروره موټر نه کته شوم سیده دلته راغلم. نو څه شي خو ته یې چې پاتې نه دي اوس تا زړه دی دا نیمې پیسې باد کړم نه پرېږده اختر را روان دی نه یم ولی. بله کیسه دا ده چې دا کورنۍ کې چې هغه ملګري خبره شي که نه مینه شوې ده، په مینه واده شوی دی، هغه دستي بس ستا هغه کومه خرچه مرچه چې ټوله خیرات کوي ځکه په تا یې زړه درد کوي، مګر ستا په ځان زړه چې کله دا خو څه لایف نه دی چې اوس یې خرچه کړي. والله کې په وکې هغه چې تر څو خبرېږي ما نه به د هر څه تېري. که لایف یې صحیح دی اوس یې لیدلی مو یو وله اوس یې اجلیک څه ویلي. وروستۍ پوښتنه، په ژوند کې د کوم چا پسې ډېر ارمان کې چېرې دا سره همیش په څنګ کې وي؟ والا هغه ارمان مې دی خدای پاک دې بس شته دي انډیوالان دي. یو کس وښیه چې هره برخه کې چې ته وایې چې دغه شخص همیش زما په خوا کې زه ورسره ډېر راحته یم. چې خبرې هم ورسره کوم راحته یم، که جنګ هم کوم راحته یم، که فایټ هم کوم راحته یم. بس خلاص هغه یو نفر دی لکه ملګری مې دی. ښه زموږ ذهن بله خوا لاړه. نه تاسې دغه میډیا والا ډېر زر داسې ځایو ته ګوتې نیسئ چې خلکو سره هم په جنګ څوک دی نوم یې که راته واخلي؟ درته وبې لیکم پسته. نه ځانګړتیاوې ووایه. دوهم تورې دی بس. ها احمد ولي هوتک خو به نه څه زر پوهېږئ که نه؟ او څه سکي نفر مو نه ده پیدا کړی. صحیح ده. مطلب دا هغه سره ډېر خوشحاله یي. هوتک ډېر یو جانانه سړی دی، ما خوښېږي. حشمت هم همداسې. مونږ درې واړه چې یو ځای کې نو ډېر یعنې هغه د حشمت شهیدي ته به یو یادونه وکړم چې حشمت شهیدي ستاسې یادونه یې ونه کړه، احمد ولي هوتک یاد کړه او چې دغه پوره یې جرمانه کړه او دا نن روجمات یې که نه د اختر پروګرام ځکه وروستۍ شیبې دي، وروستي وختونه دي دغه د نه حشمت ناخما څه نه دي ویلي. حشمت په سر مې څومره جنجال وکړو، تا راته جنجال جوړ. حشمت ناخما څه نه دي. حشمت ما ډېر یو نږدې دوست دی. دا چې ټلیفون وکړي نو کو زه خپله ورته په غوسه یم. ښه استاد محترم کورودان ډېره زیاته مننه په ناویلو کیسې کوم سره ډېرې خبرې وکړي په دې هیله چې تر اخر را سره په خوښۍ راغلی. او قربان شم. مننه زیرک صاحب تاسو نه د تاسو د نه لوستلو کیسو برنامې نه چې تاسو جوړه کړې. خوشحاله یم او مننه کوم د تاسو د پروډکشن شاته د کامرو څوک چې د برنامه جوړوي د هغوی نه مننه کوم. دوستانو دغسې یوه کیسې دي، دې نه بیا بېرته یو داسې څه جوړ نه کوي چې څوک چا پسې وتړی څوک چا پسې وتړی، خو یو کیسه دی. نو راځئ افغانستان دپاره کار وکړو او وړې وړې کیسې د فیسبوکیان ناست دي چې راځئ دغه نه یو جنجال جوړ کړو.
جنجال به نه جوړو، راځي افغانستان دپاره کار وکړو، افغانستان دپاره ویاړ راوړو، افغانستان څنګه امن کې دی همداسې امن کې وساتو. کور ودان استاد محترم، آباد او خوشحاله اوسئ. زیرک صاحب تا نه مننه چې دومره انشاءالله جنجالونه چې بیا به هم راځئ. مننه زیرک صاحب، اول تا نه ډېره مننه، دومره جنجالونه دې راته جوړ کړل. جنجالونه خو نه دي، خو دا حقایق وو. حقایق ګوره بیا داسې خبره کوي چې بیا جنجال ته ځو. جنجالونه دې خدای دې خیر درکړي. مننه تاسو نه چې تاسو موږ دعوت کړي یو، نو خوشحاله شوم چې لرنږدې مې ولدی. آباد اوسئ. بیا دې ټولو هېوادوالو ته د ستا د کامرې له طریقه کوچني اختر مبارکي وایم. مخکې نه مخکې دوستانو اوس ونیئ چې ګیلاسونه یې درته ایښي، ماښام دی، روژه مو ماته کړې، نو اوس مو زړه دی چې چای مو وچښو. داسې نه وي چې زیرک صاحب اوس خلک وایي چې ګیلاسونه نه او پوهېږي ملګري پوهېږي. او که نه، نو ټول نه مننه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت، ښه شپه او ښه ټایم. خوشحاله اوسئ. استاد احمد غني زازیو د رزمي ورزشونو په نړۍ کې د UFC د افغانستان د سبق رئیس او د افغان کرکټرانو د ټریننګ په برخه کې استاد او ټرینر، تر بیا چې د یو بل درون مېلمه سره ستاسې چوپړ ترازو په ناویلو کیسو کې په پاډکاسټ کې په پاک له ځان رب مسپارم. ښې جاري.